सूरत नहल आयत नंबर 124 په دې آیت کې د یو سوال جواب دی. سوال داو چې ذکر د ابراهیم علیه السلام د صفاتو او د حالاتو وشو او ارچا ځان ابراهیم علیه السلام طرف ته منسوب کولو او وی چې زه په دین ابراهیمی یم. الله جواب ورکو چې دین ابراهیمی باندې خو هغه خلق دي چې سوا په ابراهیم علیه السلام ایمان وروړي او د آخري پیغمبر دی. پرون می تاسو ته سورۃ آل عمران آیت ویلو وهذا النبی نو هغه اعتراض وکړو. اعتراض دا وکړو چې ابراهیم علیه السلام په دین کې خود خالی ورځ محترمه وا او د خالی په ورځ باندې با د اغوی چوټي او د عبادت ورځ وا. نو تاسو ځان ته ابراهیمی وایو، تاسو خود خالی د ورځ احترام نه کوي، تاسو خود د جمعې د ورځ احترام کوي. په نبی علیہ السلام او دغه په امت اعتراض دی کنه چې تاسو خود د جمعې د ورځ احترام کوي. نو دا خو دین ابراهیمی نه دی. دین ابراهیمی کې خود خالی ورځ معتبره وا او محترمه وا. الله جواب ورکوي دا هم دروغ وي. د خالی ورځ دا د ابراهیم علیه السلام نه رستو خلکو د ځان د پاره محترمه کړي او معظمه کړي ده. د ابراهیم علیه السلام په اصلي دین کې د جمعې ورځ محترمه وا او د جمعې د ورځې احترام. د جمعې د ورځې احترام د روز اول نه دی. حدیث شریف کې راځي چې د جمعې ورځ سید الایام دا د ورځو سردار ده. د جمعې پر ورځ الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړي. د جمعې په ورځ باندې الله تعالی آدم علیه السلام جنت ته بوتلی. د جمعې په ورځ باندې الله تعالی آدم علیه السلام د جنت نه را بهر کړي. دم په فضیلت کې ولې که الله آدم علیه السلام د جنت نه را بهر کړي نه وو نو نن به زه ته نه وو. نن زما او ستا وجود چې شته د دنیا ته چې راغلی دا د آدم علیه السلام د جنت ته راوتونه پس را شوي دي. که آدم علیه السلام په جنت کې پاتې شوی بیا خو انسان نه پیدا کېدو. ځکه جنت زی عبدالرحمن بابا وی جنت زی د توالد تناسل نه دی. جنت زی د بچو د پیدا کېدو نه دی، د نسل د زیاتېدو نه دی. هلته کې خو بس دا غمونه مصیبتونه پریشانې نشته. نو دا سلسله روانه و روانه وه. د جمعې په ورځ باندې به قیامت راځي. د جمعې په ورځ به الله فیصله کوي. د جمعې په ورځ به انسانان جنت ته ځي. نو د جمعې ورځ ډیره محترمه او مبارکه ورځ ده. دا سلسله را روانه و د ابراهیم علیه السلام په دین کې. د جمعې ورځ محترمه وه او معتبره وه او خلکو به احترام کولو. تر دې چې د یهودو زمانه شوه نو یهودو د موسی علیه السلام سره یهودیانو لانجه واچوله، اختلاف یې شروع کو. وی من د جمعې ورځ محترمه نه منو. دې کې بیا اختلاف دی. بعض علما وی چې دوی ته الله ویلو چې بس د جمعې ورځ احترام به کوئ. د جمعې ورځ تاسو د عبادت ورځ ده، د جمعې ورځ د چوټې ورځ ده. دوی پکې اختلاف وکړو نه د جمعې ورځ موږ نه منو، موږ له د خالی ورځ پکار ده. خالی ته یوم السبت وی، سبت خالی ته وی. د دې معنی د خالی او صفا. دا غي نظریه دا و چې د خالی په ورځ چوټي وا. د جمعې په ورځ باندې الله تعالی مخلوقات جوړول پورا کړل. د اتوار د ورځې نه شروع کړو د جمعې په ورځ پورا شول. د خالی په ورځ چوټي وا. بس وې دغه د چوټې ورځ مونږ ته د چوټې کې. دویم کول داري چې الله دې ته اختیار ورکو. ستاسو خوښه ده. تاسو د جمعې ورځ ځان ته محترمه ګڼئ که د خالی ورځ. خو الله ورته ووی زما خوښه ده چې د جمعې ورځ. اوس چې الله درته خپله خوښه وښودله نو مسلمان ته خو پکار دي چې د الله په خوښه خپله خوښه وکړي که نه.
لیکن دی د الله په خوخه اون کړله دی پکې اختلاف د موسی علی السلام سره وکړو وی مونږ ته د خالی ورځ د دې د پاره د خالی ورځ شو د خالی د ورځ معتبره وا د عیسی علی السلام په زمانہ کې د دې د عبادت ورځ د خالی وا د دې د احترام ورځ د خالی وا تر دې چې د عیسی علی السلام نه ډیر زمانہ پس دای کې یو بادشاہ راغی قسطنطین دا غنوم قسطنطین هغه قسطنطین بادشاہ ولګېدلو هغه چې کوم دی د عیسایت نه زیات متاثر او په اعتبار د يهودیت نو هغه چې د خالی ورځ خو د يهودیانو د احترام ورځ ده مونږ ته د يهودیانو نه هټ کر د احترام ورځ پکار ده نو هغه د اتوار ورځ کا نو د عیسایانو لپاره د اتوار د دې بدعت جاری کړو اتوار ورځ مقرر کړله نن ټول دنیا عیسایانو پسې د اتوار پر ورځ روانه ده نن ټول دنیا د اتوار پر ورځ چھٹی ده د اسلامی ملکونو د اتوار پر ورځ چھٹی ده د جمعې چھٹی بوا اې کې غټ پیدا وي د جمعې پر ورځ به انسان ځان مانځه ته برابر کو رش روش بنو بازار به بندو نور مساله به نه بس بل مړی ژوندې غم خادي به وکړله او ځان به مانځه ته برابر کو مونږ به وکړو اوس د جمعې پر ورځ دفترونه کولوي په بعضې دفترونو کې چې کوم دی نو چیپ او مشر شیعه قادیاني بېدینه شرابي وغیره وي بیا د مونځ اجازت نه ورکوي سکولونو کې به تا کتلی وي د مونځ اجازت نه ورکوي کالجونو کې د مونځ اجازت نه ورکوي نو دا څه وشي هغه د عبادت هغه ورځ چې ده هغه خاص محترمه ورځ چې ده هغه ورځ چې کوم دی په خلکو باندې ګډه وډه کړله د عیسایت نه متاثره شول د عیسایت نه دا سرفرازان صفدر صاحب رحمت الله علیه دلته لیکلي دي دا دی چې ذکر کړي دي قرآن کې چې علی الذین اختلفوا فیه چې دی پکې اختلاف کړو د دې اختلاف دوه مقصد دي یو مقصد د دې اختلاف دا دی چې دا اختلاف دی چې کوم دی نو په تعین د ورځ کې کړو الله ورته وی د جمعې یا الله دې ته اختیار ورکو نو دای چې کوم دی نو د جمعې په ورځ د جمعې په ځای باندې د خالی ورځ نو مسلمانانو د جمعې ورځ الله چې نبی علیہ السلام ته او د نبی علیہ السلام صحابو ته اختیار ورکو د جمعې نو هغه وی زمونږ هم د جمعې ورځ خوښه ده چې د الله د جمعې خوښه ده نو مونږ څوک یو زمونږ هم د جمعې خوښه ده خو دی پکې اختلاف وکړو یعنی دا داسې خلق دي چې دی هر چا سره اختلاف کړی دی اتفاق هیڅ چا سره نه دی کړی الله سره هم اتفاق نه دی کړی الله سره هم اختلاف کړی دی یو خود دینه دا معلومه شوه دویم علی الذین اختلفون مراد دا چې دا اختلاف د دی د څه شي دا اختلاف د دی د حالی د ورځې په هغه احترام کې و الله دوی ته د خالی ورځ تاسو د احترام ده د خالی په ورځ به مزدوري نه کوي لین دین کاروبار به نه کوي ښکار به نه کوي ګټل به نه کوي ځان له جمع کول به نه کوي د خالی ورځ صرف د عبادت ته دی باغی کې اختلاف وکړو اختلاف سبب څه شو سورۃ بقرہ آیت نمبر 65 کې ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت تاسو ته معلوم دي چې هغه د حد نه تجاوز کړو په ورځ د خالی کې د سورۃ اعراف آیت نمبر 163 کې الله تبارک وتعالى ذکر کوي چې دای باندې چې کم دینو امتحان وشلو یوم سبتهم د دې د خالی پورز استاتیم حیتانهم یوم سبتهم شرعا د خالی پورز با د دې میان د ابو د پاسه ښکارا ګرځیدل صفا به ګرځیدل دې تبخ کاریدل و یوم لا یثبتون لا تاتیم حیتانهم د خالی ورځ بچلاله لا د اتوار پرز به مې نخ کاریدو د جمعې پرز به مې نخ کاریدو الله په دې دا امتحان وکړو دا ایلیا علاقه وا اوس ورته ایلیات وای د فلسطین په حدودو کې دا اسرائیل په قابض دی دا د بحر قلزم په غاړه باندې
د داوود علیه السلام زمانه وا. الله دې ته وی چې تاسو ګوره د خالی په ورځ باندې ښکار وغیره مه کوئ. دی د هغې دپاره حیلې جوړې کړي. حیلې یې دا جوړې کړي چې دی به د جمعې په ورځ باندې لاړل نو دی د هغه خپل بحر کلزم په غاړه باندې واړه واړه تالابونه ځان ته هر چا خپل خپل کړي وو. هغې ته د هغه بحر کلزم نه وړې وړې نالې راوستې وې. نو چې د خالی ورځ به وه د جمعې په ورځ به دوی هغه نالو ته ورخونه کوله وکړل. د خالی په ورځ به لاړل تماشه به یې کوله. بعضې روایاتو کې راځي مئی به چې کوم دی د دغه وړې نالې په غاړه بس معمولي غونته به ورته لکې تو کا او دې نالې ته به یې سم کو. نو بس مئی خو بیا په اوبو کې رواني نو نیغ به هغه تالاب ته راغی. دکه شان به ټوله ورځ دوی د خالي هلته تېره که د عبادت په ځای په دې میانو کې به یې تېره که. چې مازدیګر به شو ورخونه به یې ورپسې بند کړل. وی موږ د خالي په ورځ میان نه نیسو. د اتوار په ورځ به راغلل تالابونه به یې ډک کړي وو د خالي په ورځ. اکه تالابونو نه به یې بس رونیول. دی پکې حیله وکړله. دا حیلې اوس هم خلک کوي لګیا دي. څوک په مقبرو کې لګیا وي حیلې کوي او څوک په روجه کې وی ټول عمر چې درنه منځونه قضا شوي راشه 2 رکعته نه به لوکه قضا عمري وی د ټول عمر منځونه دې پې خلاص شو. ته ماله ټول عمر قرض راکوه او بیا به درله د اختر په شپه او د روجې په آخري جمعه باندې به درله 2000 روپۍ واپس کم. ته به یې ومني الله سره دا دوکې کې الله سره چې کوم دی نو دا حیلې او بانې کې الله تبارک وتعالی په دغه حیلو او په بانو باندې ما تاسو ته وي سرفراسان صفدر صاحب دلته لیکلي دي. اوس هغه لیکلې خبرې ته راغم. سرفراسان صفدر صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي وی په هغې خلکو باندې 24 غنټې مکمل وي. د جمعې په ورځ باندې به چې نور پرېوتو ماښام به شو په دی باندې به لین دین کاروبار هر څه بند شول تر د خالي د ورځې تر د ماښامه پورې پوره 24 غنټې وي پوره. او په موږ خلکو باندې صرف 2 غنټې دي. کله چې د جمعې اذان وشي د جمعې د اذان نه بیان خطبه د جمعې مونځ بس خبره ختمه. په موږ صرف 2 غنټې دي په هغې 24 غنټې وي. هغې 24 غنټې سختې دي زیاتې دي که نه. هغې چې په هغه 24 غنټو کې د هغې لحاظ ونه ساتلو خیال ونه ساتلو او پوره احترام ونه کړی شو نو الله ورته د مشرانو نه خنزیران او د کشرانو نه شادوګان جوړ کړل. وجعل منهم القردة والخنازیر دا هغې نه جوړ کړل شادوګان او خنزیران. دا مقام ایلیا و. خوا کې ورسره نور کلیمو د دی به ډېر زیات شور راتلو. میان چې څوک نیسي هغې ډېر شور کوي. کستا کتلی وي هغه دې لاړو هغه ځای کې لکې وواله او هغه ځای کې چې کوم دې ټونګه وواله دا یو بل ته چغې وایي. ښکاریان ټول داسې چغې وایي. نو دا چغې او شور به راتلو. په دغه ورځ باندې چې دی د خالي په ورځ داسې وکړل الله پې عذاب را مسلط کړو. د دی نه خنزیران او شادوګان جوړ کړل اواز نه راتلو. خوا کې کلي والی وي هلکه وي نن د هغه دوستانو یارانو اواز بالکل نه راځي. پته نشته چې نن د احترام د حالي شروع کړی که څه چلې کړی دی. راځئ چې تماشې وکړو. چې راغلل تماشې ته چې ویې کتل د دوی نه خنزیران او شادوګان جوړ دي. د یو بل نه لرې لرې ناست یو. یو بل ته هم کتلی او دی ته به هم کتلی او جړل به یې سترګو نه به یې اوښکې راتلی. ولې دی یې پېژندل هغې خو بدل شوي و هغې نه پېژندل چې دا اوس دا خنزیر صاحب پکې کم یو دی او دا بندر صاحب پکې کم یو دی. دا هغې نه پېژندل خو لیکن دی پېژندل چې دا خو زمونږ خپل رشته دار راغلل. دا اوس خنزیران او شادوګان چې د هغې د نسل نه دي الله چې کم قوم عذاب کې مبتلا کړي نو د هغې نسل ختمی. نسل یې مخکې نه ځي. شادو او خنزیر د مخکې نه مو او رستم هغه په خپل نسل چلیږي خو الله ورته سزا ورکړه. نن ته وګوره د جمعې په ورځ باندې الله تعالی موږ ته په صورت جمعه کې فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذا نودی یوم الجمعه کله چې د جمعې په ورځ باندې اعلان وشي اذان وشي نو فسعوا الى ذکر الله د الله ذکر طرف ته رامنډي کې د الله ذکر طرف ته چې کوم دی نو کوشش کوي. وذروا البیع او پرېږدئ تاسو اخستل او خرڅول د اذان نه پس اخستل خرڅول د اذان د جمعې د اذان نه پس پټي کې ګیا ریبل دکان کې سودا خرڅول بازار کې سودا اخستل
دا لین دین گاډي چلول مزدوری کول کرایي راغونډول دا ټول سیزونه دا سرفراسان صفدر صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی دا پیسې مکمل حرامي دي مکمل حرامي دا حرامي البته یو سړی را روان دی په لاره د جمعې مانځل را روان دی ٹھیک شو او د یو لین دین کاروبار دی په موبایل ورته چارینګو کو ستا پلان کیږي کې چې پلاټ دی اپ مارا خرڅ کا ستا بارګین کې چې گاډي دی اپ مارا خرڅ کا یا مثال کې د هغه د چې کم دینو کاروبار دی هغه ورته چې کم دینو ورکی پیغام ورته ورکی اډر ورته ورکی ماته دومره سامان تیار کورو لیکا او دی د جمعې مانځه ته را روان دی د جمعې په مانځه کې فرق نه راځي دی را روان پر روان دی نو سفرک نه کوي سفرک نه کوي خو لیکن کدی ودریږي کینی لین دین کوي کاروبار کوي سودا ور کوي پیسې اخلي دا حرام تر دې چې پټی نه غیا وروړي دا غیا به ساروي خوري هغه په حرام دومره پوري جمعې په ورځ باندې با بس صرف عبادت کې خدا 2 غنټې دي نور ورځ تاسو سره پاره غلا د سار نه تر د 12 بجو پورې خپل غم حاجی کوا 12 بجې اذان کیږي نو 12 بجې ته وصل خانه ته لاړ شه علماء با اذان چې وشي ته نه روان شه جمعه ته راځه دلته زمنګ څه کار دی د جمعې پر ورځ دا اذان زمنګ وصل خانه ته د تلو خبرداري دی چې څنګه مؤذن اذان شروع کی بدی وصل خانه ته لاړ شي مقرر خطیب چې تقریر شروع کی دی په وصل خانه کې اوري پزان صابون وي او تقریر اوري نیمه خبره ووري نیمه وونري بیا چې کوم دی دا غینا د سخی په ځای سپی اوریدلی د غر په ځای باندې چې کوم دی ور اوریدلی د ور په ځای غر اوریدلی بس شي چې کوم دی نو ګډ وټ کی ټول بیا اعتراض په علماو کوي دا داسې خبره کړو داسې تا اوریدل نه ټوله دا خو بالیو چې اذان وشو تر روان شوی دلته ناشته وي او بیا تقریر شروع شو تا ورته غوږی خو تا به پوره مسله اوریدلې و نیمه مسله تا په وصل خانه کې اوریدله ټیک شو نیمه د کپړو په بدلولو کې اوریدله پرتواخ درته نو چولې خزي ترې کنزل کول مسله نه اوریدله پرتواخ ته نه دی چولې پرتواخ د جیب د پکې رستو راوستي الټر یا چولې پلان کې ډینګري بیا دا غینه پست چې کم دینو په منډه سر ګمنځولو او بیا په لار کې را روان وي دې چې کم دینو خبرې کولې لګیاوي نو مسله دې کم ځای اوریدله ایز باندې پې نه شولې دغه مسلې موږ د یو کس بعضې وخت وي یاره استاد جي هغه پلان کیږي کې مولوي صاحب چې کم دی داسې مسله وکړه اعلان کې هغه مسله موږ شل پیرېدل ته کړي خو موږ له پته ده چې شل وانه پیرېده په وصل خانه کې یا په لیټرین کې اورېدلې وه شل وانه پیرېدې چې کم دی خپلې ښځې سره په ګپ شپ اورېدلې وه شل وانه پیرېدې په دوکان کې په لین دین و چې کم دی نو دا اورېدلې وه غوږې ورته نه ویښي لکه اوس د مونځ مسایل موږ ټول بیان کړه که نه اوس په دې صف اول کې چې راسونه خلک ودرېږي د ټول نه د مونځ سبق ورو یو ته هم نه ورځي یو مرته نه کېناستو په خبرو سره بس یو به نیمه خبر هغه ځای اورېدله نیمه به هغه ځای اورېدله نیمه به په کور کې نیمه په دوکان کې نیمه په دروازه کې نیمه به د ښځې سره په کنځلو کې واورېدله په خبرو سره بس دغه شین چلو نو دا 2 غنټې ته چې کوم دی نشي ورکولی اینه 24 غنټې په 24 غنټې خنزیر او شادو کو او ته په 2 غنټو تا سره وسه چل کوي دا خو د نبی رسول الله دعاګانې دي وګرنا پرشتو ته زمنګ شکلونه د خنزیرانو د شادوګانو شوي دي حدیث کې راځي چې کوم انسان د امام نه مخکې ځي رکوع ته سجدې ته د خر د شکل د شکل د خرش د شکل د خرش اوس چې د شکل د خرش داسې خلکو تجربه کړي دا غي شکل د خرونو شوي دي دا غي شوي دي منګ او تاسو زو د امام نه مخکې نه کېږي دا پیغمبر دعا ده خو پرشتو ته یو داسې په ورځ د قیامت به په میدان محشر کې ولاړې سر به د خري سر به د خنزیري سر به د سپي وي سر به د شادو وي دا نو دا ذکر کوي دلته انما بشکا نو جواب ورکو چې مړه دا خو تاسو د ځان نه جوړ کړي دا د ابراهیم علیه السلام دین نو انما بشکا جعل السبت ګرځولې شوی چې کوم دین ورځ د خالی على الذين فاغ خلقوا اختلفوا فيه چې غي په دې کې اختلاف کړو و ان ربک او بشک استرب چې لا يحكم البته فیصله کوي بینهم د دې په منځ کې یوم القیامه په ورځ د قیامت فيما باغ سکی کانو پی اختلافون چې دی په دنیا کې پای کې اختلاف کولو دنیا کې چې په سش کې اختلاف دی په ورځ د قیامت به الله فیصله کوي چې څوک په حق دی الله به فیصله کوي الله دې عمل کولو توفیق راکړي